لوی عالم تیر شوی دی عبدالله ابن مبارک، دا یو ډیره د عبرت خبره. نو پیغمبر مبارک ته فرمایي عبدالله ابن مبارک ته وی لاړ شه په کوفه کې یو تاجر دی او بهرام یې نوم دی، لاول به ورته زما سلام ووایي او د سلام نه پس به ورته ووایي چې ته به جنت ته ما سره یو ځای داخلېږي. دا خوب د 3 شپې پرله پسې ولید او 3 شپې ولې دی پرله پسې ویني. ده چې تپوس وکړه بلا شاګردان په کوفه کې لکه تپوس وکړې بهرام څوک شته، نو خلکو ورته ویل صاحب په بهرام خو مشهور تاجر دی، دنیا پیژني، لوی سوداګر دی، دنیا پیژني، خو مجوسي دی، د اور عبادت کوي. نو دې پړه کې شک کې پرېوت چې خدای پاکه مجوسي ته څنګه پیغمبر مبارک سلام ورسو او مجوسي به د حضور پاک سره یو ځای جنت ته څنګه ځي. یاد وساته ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یو الله به هر چاته وغواړي قانون نه رحم ده خدای داسې دی دا الله نو به بخي، خو شرک خدای نه مشرک نه بخلی کېږي. بس دا فیصله ده او ټله فیصله ده. نو ته خو اور د الله سره شریکې ده، اور عبادت کې ده، اور عبادت کوونکی خو مشرک دی، دا خدای نه بخي. او خو دا څنګه پیغمبر مبارک سره به مشرک څنګه یو ځای دی، هغه ته څنګه سلام ورسوم. په سبا شپه بیا خوب اینې، بیا شک کې پروت دی، په درېیمه شپه بیا خوب اینې او ملګرو نه تپوس کې دقه یو مجوسي دی په کوفه کې، هلکه کوفه لوی ښار دی، ما له پوره معلومات والی، بس وی صاحب بل څوک نشته، بهرام نوم او تاجر دقه یو کس دی، مشهور سړی. بس د وی راشه څه چل بی لاړ صاحبه عبدالله ابن مبارک کوفې ته چې ورغې هغه تاجر له تپوس یې وکړه څوک دی، دا منډی ده، غټه منډی وه. اوس خو منډی ته ټرکونه او سودکیان او ډاټسنې راځي، هغه زمانه کې به اوښان او قچرې او خره به په دې به سامان بار کېده، یو خوا بل خوا به منتقل کېده، برآمد او درآمد چې ورته وایي. غټه منډی ده او په منډی کې د دنیا په سلګونو نوکران دي او بین الاقوامي تاجر دی، انټرنیشنل، د بار ملکونو د بار علاقو نه سامان راځي او نوکران ناست دي او په هغې بولي کېږي، هغه خرڅېږي. څوک مال وړي او څوک خرڅوي، څوک اخلي او بلا نوکران دي، مزدوران او لګیا دي، کورې دي او څیزونه دي، ګنډلې کېږي، اوښان دي، یو لوی حل چل دی. تپوس یې وکړه بهرام څوک دی، مخامخ کې کوم ناست دی دغه دی. دا عبدالله ابن مبارک مشهور سړی خلکو پېژنده چې د حدیثو لوی شیخ دی، چې بهرام ته پته ولګېده وله راپاسېد. که کافر هم دی خو خلک د مشر او بیا د مسلمانانو د مشر خلک قدر کوي او شاګردان ورسره دي عبدالله ابن مبارک سره. شاګردان ورته وایي حضرت څه کې په دا مجوسي دا د اور عبادت چې کوي، خو دا الونه وي شاګردانو ته، وایي زما ورسره کار دی. یو شاګرد مې صاحب خو مجوسي دی، ته څه کې هغه سره، وایي زما څه غرض دی ورسره، هېڅوک نه خبري، دا خبره لکې پرته ده. شاګردانو خیال ته وکړه چې یاره کیدای شي عبدالله ابن مبارک مالدار سړی دی او ورسره څه تجارتي تعلق جوړوي، تجارت خلک کوي کافرو سره. د چین مین نه موږ دا مالونه نه راوړو. چې څنګه ورغی عبدالله ابن مبارک، هغه هم دا ګمان وکړه چې مولوي صاحب راغی، ممکن ده چې څه تجارت په ما سره کوي. ډېر عزت یې وله ورکړه. عبدالله ابن مبارک ویل بهرام تا سره زما ځان له یو غرض دی، خو چې بل څوک نه زه ورته یو ډېره ښه صاحب یو کوټې ته لاړ دننه شو. همدقه بیا ویمه شاګردان هم دا سوچو چې څه تجارت ورسره شروع کوي، دا هم دا سوچو چې کیدای شي دې څه مال اخلي راخلي. چې دننه شوي دروازه بنده که بنده یې کړه، وی بهرام ما خو پیژنې او حضرت عبدالله دې نوم دی او د پیژن مسلمانانو د حدیثو لوی عالم یې. زه راغلی یم او تا نه یو تپوس کوم، خو ستا دې په هغه ذات قسم چې ستا ایمان دی پې نورې خبرې نه کوو، ته یې منې، ما ته به رښتیا رښتیا خبره کوې. وایه صاحب وی تا څه داسې نیکي کړې ده چې په هغې ته مطمئن یو غټه نیکي دې کړي، راته وښایه. هغه وی زما خو څه خاص نیکي نشته او څه نیکي به مې کړي، ظاهري د دنیا نیکي به ووایو، ځکه د کافر اعمال د خدای په نزد مقبول نه دي. څه داسې عمل دې کړی چې ته پې مطمئن یې، دا زه به داسې ووایم. یاره ما خو څه داسې عمل نشته، خو دې منډی کې دا زما تاجران دي، ما ته ایس حساب کتاب د خپلو پیسو نه لګي، دغه منیجران دي، مونږ ته دې زمانه کې منیجران وایو، هغه زمانه کې چې هر څه ورته وي
او دا لګیا دی شي خرڅي او اخلي او قرض هم ورکوي او نقد هم ورکوي او لګیا دی یو سیسټم روان او دا مې ویلي دوی ته که غریبي پیسې ورسره نه مې غواړی یو سړی قرضدار دی بعضې وخت په تجارت کې بعد انسان قرضداري شي نو که په تجارت کې قرضداري شوي بس معاف کوی او که چېرته څوک راشي او د ډوډۍ وخت یې ډوډۍ ورکوې د اوبو وخت یې اوبه وله ورکوې دغه نیکي ده نه نه دا وی وړې خبرې تا چېرته یو نیکي داسې کړې ده چې هغه یو عمل به ویم زه بیا یو ښه کار به ورته ویم نیکي به ورته ونه ویم یو ښه کار دې کړی دی یو ښه عمل دې کړی دی چې ابه ما ته وایې چې څه دې کړی دا خو وړې خبرې دا خو هر څوک کوي داسې عمل چې تا کړي او ته پې پوره مطمئن چې یو ښه ښېګړه مې کړې یو ښه کار مې کړی ابرهام ورته وایي چې ښه عبدالله ابن مبارک یو ښه کار مې کړی دی خو چاته به نه وایي زه تا سره دا وعده کوم چې دی تا ته وایي ته به ما سره دا وعده کې چې دا خبره به چاته نه کې بس دا زما ستا منځ کې شوه وعده شو وی عبدالله ابن مبارک زما یو زوی دی یو او بل مال مې دی دومره دولت او مال دی په خلکو مې پورې دی او نقد م دی چې ما ته د خپلو پیسو هېڅ معلومات نشته او دغه منډی ته وینې مالونه خرڅېږي اخېستلې کېږي دا اړتیان پکې خپل ځان له هغه د دلالۍ شی مخلي که نه او لګیا د تجارت هم شروع زما د زوی واده ما وی راشه پیسو باندې څه کومه داسې واده کوم او داسې خیرات کوم د مجوسیانو په ذهن کې چې کوم خیرات دی چې داسې بړو چا کړي ما اعلان وکړ چې هر حاس و عام ته اطلاع ده او زما د زوی واده دی ټول برابر هلکه دا ګورې ما ته هم یاد دي پخوا د پرلاله هغه ډمامه به یې ترخ کې نیولې وه او ډنګوله به دا خو مړه اوس دا خلک ډېر شو اوس دا شی څوک نه کوي نو په محله کې به هغه ډمامې والا ډمامه والا ډب 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 خدای مو بخا د پلانکي خیرات دی تاسو ټولو ته خبر دی راځئ به دا زما یاد دي خو په محله کې به ډمامه والا یا په نږدې دو محلو کې خلک به رالل اوس خو هغه شی نشته اوس هوا ډمامه هوا شابه اوس هوا چې پت په فیسبوک در پسې بشیر جان د پیښور نه رانغې نو یاد ساتي او دا به بیا څوک مړی اوس خو ښې وه ابه نه ابه نه تلل هغې کې به حیا وه پېژنګلو به وه مخصوص کسان به لږ به چاته به بې تپوسه سوال نه پیدا کېږي چې یو سړی به د چا خیرات ته لاړ او بې تپوسه سو چې پرشته کې به دی وی خما پسې خط را لېږلی دی چې په خپله نیولې نه ورځم او ما ته یو ته ویلي دي دوه به نه ځي تاسو ته اوس خوا مخکې ورځو کې یو سړی ته وي چې ته شادي حال کې ډوډۍ ته ناست و نو هغه شادي حال والا ورپسې راغی لکه وي دا ته څه کې روزانه راځې او چې دلته شادي حال کې زمونږ د خلکو ودونه روزانه ناستې ته په کرسۍ دا تا ته چا ویلي وایي ما ته دا واده خاوند په خپله ویلي دي په خپله هغه وایي تا خدای غرق که دا د ماشوم حقیقه ده د واده نه دي د چا دا حقیقه ده د ماشوم وایي ښه خدای ته وګوره اوس علم ووایه اوس خو بې تپوسه خلک ور روان په پېښور کې دا شی ډېر زیات دی دا بې دعوته ورتلل کبال کې ځان له 50 روپۍ پرتونه اچولي یا په 100 روپۍ هغه د کباړي پرتوګه او ځان له کوټ موټ اخېستي په 12 روپۍ باندې او د 15 روپیو تورې چشمې اچولي او لاس کې کونټۍ لا بیله نیولي او دغه څه وایي دا د مخامخ ناست دی دا څه ورته وایي امین وایي دا لوبه ما ډېره کړې ده وایي وی دا ما کړی مخامخ دا یې ناست دی وایي زه خدای نه معافي غواړم خو دا کار مې کړی دی وایي زه به روزانه په پېښور کې ګرځېدم په شادي حالونو دا ډوډۍ به مې خوړی بهر کیف نو دا لوبه د نورو هغه را رواني ښه پتلون دی او پینټ دی او شرټ دی او کونټۍ ده ورسره او چشمې دي او چې راشي هغه باندې څوک ګمان خو پولټیکلي جټ راغی په دروازه ورته ښه مزېدار سلامه کوي او هغه زوی وایي پلار به مې ورته ویلي پلار صاحب راځه دلته کښېنه صاحب او صاحب نه دی کباړي شیزونو کې ځان تړلی دی او په ډوډۍ ورغی یو او بیا د ظالم بچي یو کې وخوري هغه نری مری ترې راغونډې کړي نو غاښ کې ډکې مکې ووایي نو لاړ شي نو په بل شادي حال ورننوځي دوه درې ووایي دا ګناه بالکل ګناه شرم هم ده بې حیایي ده او رسول الله مبارک فرمایي بې تپوسه بې دعوته چې پردی ډوډۍ له ورغې سو دخل سارقا وخرج مغیرا غل ورننوت او ډاکو ترې راووت
ډاکې او غرزونه ولې ګناه کې حرامه مولا دا خېټه خو لاندې ده دا خو بره نه ده امینه توبه رېستره اوس او د توبه رېستره ما کور ته خو به نه وړي په جیب یاره دا به دې کړي د واده نه مخکې خلا وي د واده نه مخکې خبرې دي دا واده نو کړي مطلب دا دی که واده کړی بیا به کور ته موړي عمر حیاته څه وایي توبې په یقین دې پې نه راځي او ما اوس خو زما دا ما پې اوس هم شک دی چې دې به اوس هم داسې ګرځي نه منې کېږي دوه ګوان راغله عمر حیات هم راغی او میا صاحب هم راغی وي منې کېږي نه بهر کې زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله هسې خوشطبي مو سره وکړه امین ښه سړی الله دې وله خیر ورکړي بنیادي خبره دا ده چې اوی چې زما د زوی ما وی چې راشه خر ها ساوم ته اعلان مې وکړ چې څو کمی زما د زوی واده یو ډوډۍ له برابر هېڅوک به نه پاتې کېږي نه غریب نه مالدار نه خپل نه پردی ماشومان او زنانه دې مړه دي زنانو له ځان له ځای مې مقرره کړه سرو ځان دپاره او صیبه د دنیا را خوشې روټۍ خوري یو ورځ نه څو ورځې روټۍ روانه ده او یوازې ډوډۍ نه ما ځان ته ګفټونه مې ښودي جامې پیزا چې کوم به داسې غریب و هغه له مې جوړه جامې هم ورکولې چې د چا به پیزار کمزور و هغه له به مې پیزار هم ورکول راشه دا هم او چې څوک به ده چې کور ماشومان دي غریبانان هغوی ته مې کور ته مړی یاره وی سور ودې زما دا ډوډۍ وچرېده او اعلانونه وشو چې چا نی خوړلې خدای ته وګورئ راشئ وخورئ او زبردست پیجامې او پیزارونه مې خو ویشل یعنی تر دې حده پورې عبدالله ابن مبارک ما سامان وویشو چې اخره کې کوم لوښي و که نه ما نوکرانو ته وې دا لوښي م دې خلکو له ورکړې دا سودا سامان پکې ور واچوې ځان سره یوسي ښه دی خلکو پرېمانه دا روټۍ وخوړه او کور ته یې یوړه لوښي م یوړل او ارس وایي چې دا اخري شپه شوه او زه ستړی وم ډېر زیات نوکران هم ستړي هم لاړل اوده شو او زم ستړی وم زم خپلې بالاخانې ته وختمه او زه سملاستم او نیمه شپه شو زه اوده شوم دې کې ور وټکېد دا اوس دی عبدالله ابن مبارک ته قصه کوي چې ور وټکېده نو ډېره سخت غوسه شوم چې دې وخت کې د خدای نیکبختو چې له اوده شوم او ستړی وم او خوب راغی د خوب راپاڅولم نو ما وی چې دا چې نوکران غریبانان ستړي دي هغه نه ویښومه نو په خپله راکوشم دروازه مې کولاو کړه چې مې کولاو کړه یو زنانه ده د دروازې مخې ته ولاړه ده او ډیوه ورسره ده او ډیوه پړق پړق کوي لږ غوندې تیل پکې دي بس مري وی ما ته وی چې عبدالله ابن مبارک دا بهرام زه راغلی یم دې ډیوه کې تیل نشته او تا لرالم په تا مې ډخېږي دې کې ما ته لږ غوندې تیل واچوه وی زخم مې دا زړه درد کوي چې دې وخت کې اوس د تیلو ته دې څه ضرورت دی شپې خو سهار له دروازې راشه نو زه خو خیرات کوم خلکو سره ښېګړې کوم نو بوتل به را تیلو ډک درکړم ما چې ته دې وخت کې موږ د خوبه پاڅولو او دې وخت کې په تیلو څه کې وی راته وایي چې بهرام زما ماشومان بچي دي یتیمانه وږي دي نر نور دي جاړي ډیوه کې مې تیل ختم دي نو ما وی چې دا ډیوه ورته برابر کړمه نو زه به هم ورته ګورم ما ته به هم ګوري او که ډیوه مړه شوه نو د لوږې د لاسه روغړېږي په دې ځمکه باندې د خېټې درد دی د لوږې د لاسه نو ما ته به نه ښکاري او دوی ته به یو بل هم نه ښکاري نو زه ډیوه به بله کړمه که په دا رڼا کې پې شپه تېره شوه وی چې دی ووی نو ښه غوسه راله ما وی ښه بچي دي یتیمانان دي اوږي دي او د لوږې د درد د وجې نه جاړي او تړتېږي وی او ما وی چې تا ته پته وه چې زما د زوی واده دی وی او تا ته پته ده چې ما اعلان کړی چې هر خاص و عام راشئ دا راته پته وه نو بیا ولې نه راتلی بچري ولې د لوږې مري چې دونه دنیا راله ډوډۍ وخوړه ما خو په خرڅوله نه خیراتي مې ورکوله نو بیا ولې ته رانلې بچي دې ولې رانه ویستل او تا ته پته وه چې ما ګفټونه هم ورکول وی چې د دې ښځې څادر ته مې وکتل څادر یې ټول شلېدلی و دی په دې ځان له ګنډلی و او چې پیزار ته مې وکتل نو کېړی میړی پیزار یې په خپو دی هغه هم شلېدلی زړه مې پې خفه شو دومره مسکینه او فقیره ښځه دا راته پته وه چې زه
خلقو له جامې ورکوم پیزار او بهرام پته ورته نو ولې نه راتلې پیزار به مې درکړو دا جامو ته دې وګوره د پړونې لاندې چې ما د هغې جامو ته وکتل هغې ته ټوټې لګېدلې ما به درله جامې هم درکړې پړونې پیزار به مې درکړی بچي دې وږي دي کور ته به دې موړی وه دا راته پته وه چې ما خلکو ته وې کور ته موړی او بهرام دام راته پته وه نو ولې بیا رانلې وی دې ښځې ما ته ووایي چې بهرام مهرباني وکړه زما په زخمونو پټی مه لګوه په زخمونو زما مالګې مه جوړوه بس یو 2 قاشوغې تیل دنه غواړم راته واچوه تا باندې مې لوخته په دې نیمه شپه کې مې بل څوک نه شو پاسولی واچوه وی ما ته چې نه لاول به راته الوې وی دا ما ته چې بهرام که راته اچی تیل واچوه که نه د بل چا دروازه وه ما ته بچي وږي دي یوازې مې پرېښودل بچی می چغې وایي د لوږې د لاسه بچی مې په ځمکه لوغړېږي وږي دی او ته ما سره باسونه کوې ولې رانلې ولې رانلې بس دا خبرې پرېږده ښه راته پته و نه یم راغلی چا منې کړې نه چا شړلې نه نو ولې چې چا شړلې نه چا منې کړې ته پته به نو ولې رانلې د خدای نیکبخت دی هلته تپوس ته نه کوم هلته ته ویم ولې رانلې وایي هغه ښځه سترګو کې اوښکې وګرځېدې وایي ما ته وایي چې بهرام که تیل اچی واچوه که نه اچی د بل دروازه وامه زما پر هر باندې مالګې مه جوړوه بس دال نه وی ما وی چې بچې لږ پوه شومه چې د دې ښځې څه مجبوري ده غوسه مې لږه راښکته شوه بچې جامې هر څه ډېر دي هسې د نه ځان پوهیومه چا به شړلې که نه چې ته راغلې چا به منې کړې چې ته راغلې وی دا ښځه بار بار ما ته وایي چې بس 2 قاشوغې تیل غواړم بس مه کوه خو چې ما مجبوره کړه وایي ما ته وایي بهرام زه او زما خاوند موږ سیدان یو د رسول الله مبارک وسیل او زما بچیم سیدان دي د حضور پاک اولاد دي او زموږ نیکه اعلان کړی دی رسول الله مبارک چې زما بچي به صدقه نه دي تا صدقه کړې وه خیرات دې کړی او صدقه و خیرات زموږ نیکه اعلان کړی دی چې زما بچي صدقات به نه کوي بنو هاشم ټولو ته اعلان کړی چې دا صدقې به نه اخلئ انما هذه صدقات هي غسالات الناس تاسو بناله نور خلق باخلي خو زما اولاد به صدقه نه لي تا خو صدقه کړې وه که توفه ډالۍ وه نو ما به اخیستې وه او زمونږ د پیغمبر اولاد یو سیدان یو موږ صدقې نه لو دا وجه ده کوم ځای دی کور پلان کې ځای کې زه د درله کور ته ننوتم او خوراک ډوډۍ هر څه مې برابر کړل او جامې مې برابر کړې پیزار مې برابر کړ نوکران دا ویښ شو هغې وی مونږ وړو مې نه د دې ښځې بېعزتي نه کوم د دې حیا نه علم په دې څوک نه خبرو هغه پڼ مې را په اوږه کړ د جامو د پیزار د خوراک د تیار خوراک هغه ښځې پسې لاړم ډیوه کې مې تیل ورته واچول ځان سره بوتل تیل مې یوړل دا تیل دی واله او واقعي چې ورننوتم هغه ماشومان په دې ځمکه رغړي ده لوږې د لاسه ای مورې خېټه م درد دی ډوډۍ ای مورې سره وړه وږي درد دی خوب نه راځي په دې کټ کې او په دې ځمکه دا ماشومان بچي تړقېږي او دا د لوږې د لاسه غریبانان تاویږي را تاویږي وایي ما زر ولا خوراکونه کېښودل هغه ماشومان مې ماړه کړل ماړه شو او هغه پیزار ورسه مې ورکړل او ما هغه ښځې ته ووایي چې بالکل دا صدقه نه ده دا تحفه او ډالۍ هدیه مې راوړه دا تحفه رداوان او چې کله م تا سره خلاصېږي څه نو تا له به دلته راځي بېغمه اوسه رحم مې راغی په هغه ښځه هم او په ماشومان هم وایي هغه ښځه ماشومانو ته وایي دا بهرام دی عبدالله ابن مبارک ته وایي چې عبدالله ابن مبارکه چې کله ماشومان ماړه شو دله خوشحاله شو نو هغه ښځه بچو ته وایي چې بچې بهرام کاکاجي ته خو لږه دوا وکړې که نه ماشومانو هغه پوټیني لاسونه الله ته اوچت کړل معصوم دی که نه معصوم خو د ګناه نه پاکي الله ته یې لاس اوچت کړل یا الله دا سوال درنه کوو خدایه چې دې بهرام کاکاجي په دا نیمه شپه مونږ ماړه کړو مونږ له ډوډۍ راوړو
او موږ له جامه راوړو تحفه راوړه صدقه نه ده الله دې زمونږ د نیکه سره یو ځای جنت ته داخل کا عبدالله ابن مبارک دقه مې یو ښېګړه کړې ده نور ما څه نه دي کړی عبدالله ابن مبارک ورته بهرام مبارک ته شي دغه ماشومانو دوا قبوله ما 3 شپې خپل مبارک پیغمبر په خوب کې لیدلی او هره شپه راته وایي چې لاړ شه او بهرام ته زما سلام ووایه او دا ورته ووایه چې ما سره به یو ځای جنت ته داخلیږي او زمانو دلته به ستا زړه کې یو سوچ راځي چې د کافر نیکي خو خدای نه قبلوي قرآن شریف کې الله فرمایي چې او کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء به یو ځای کې بل ځای راځي څنګه دی و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لکه ګوره زه حافظ نه یم کله رانه آیت ګډوډ شي که ردی څومره نیک اعمال دي چې ایمان عمل سره نه د خدای په نزد نه دی مقبول لیکن زموږ علما دي کتاب الایمان کې موږ طالبانو ته وایو چې یو کافر په دنیا کې کم د خیر ښېګړې کار او دې مړ شو ختم اسم نشته دې اجر نشته په آخرت کې خو که چرته دې مسلمان شو دا کافر نو د کفر د زمانه چې څومره نیکي او خیر ښېګړې دي اوله خدای د دې وروستني ایمان د وجې نه مقبولې ګرځوي حضور پاک فرمایي وی 3 کسان دي چې الله ډبل اجرونه ورکوي په هغې کې یو رجل من اهل الكتاب یو هغه سړی دی چې هغه یهودي یا عیسایي دی آمن بنبیه و آمن بمحمد صلی الله علیه وسلم ایمان دی راوړه د کفر او حضرت څوک دی هغه د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها د حکیم ابن حزام حضور پاک ته وی د الله رسول ما خو په کفر کې بلا صدقې کړي ما خو په کفر کې صله رحمې کړي دي ما مریان آزاد کړي دي د هغې څه اجر به میلاویږي که نه وی او اسلمت علی ما اسلفت من خیر چې ته اسلام دې راوړه نو ادې مقبولې دي ادې ټیک ټیک دې نه وې راوړې نو هر څه ختم او دویم دا چې د کفر په اعمالو په دنیا کې الله بدل ورکوي ورې کافر دی کافر د کافر عمل خو چې ایمان نه شی نه دی لیکن د اخلاص رب العالمین ورته څه درجه ورکړه درجه وره چې دا خبره بهرام واورېده باس وی عبدالله ابن مبارک لاس را دې خوا کا چې زه ایمان راوړم زه ستاسو پیغمبر نه منم ستاسو دین نه منم او بیا په ما سلام را لېږي او بیا ما بدن سره یو ځای جنت ته بوځي هغه بهرام الله مسلمان کا راغی چې څومره رشته دارانو ټولو ته وی ما سره کو رشته ساته ایمان بروړې هغه خدای مسلمانان کړل او چې څومره نوکران وي زما منډی کې به هغه څوک کار کوي چې څوک مسلماني کافر به زما مزدوري نه کوي کافر به زما نوکري نه کوي هم سره خدای ټول مسلمانان صدقه ډېر قیمتي شی دی زما ډېر قیمتي شی په دنیا کې خدای اجر ورکوي او په آخرت کې الله ورکوي په قبر کې خدای پاک دا صدقه به پتا باندې سورې کوي په قبر کې د الله د عذاب نه به بچ کوي خو اخلاص ډېر ضروري شی پټه صدقه ورکوي رسول الله مبارک فرمایي هغه صدقه چې په خلاص باندې کومه خرچه کې ما تنفق یمینه نو لا تعلم ګس لاس دې خبرېږي نه ګس لاس نه خبرېږي دا صدقه ورکړه پټه صدقه ورکړه هېڅوک هم مه خبره وه د ټولو نه بهترین مصرف جومات دی د ټولو نه بهترین مصرف صدقه ده او ورونو ګورې اوس هم ډېر خلک نار نور روان دي ګورې دا مه وایه اوس هم شته دا یو څو کاله مخکې کوړي نه را روان وم کتلمه اوس مې هېر دي نو دې کوړي نه بار یو ډېران و چې داسې مشترک غوندې یو بوډا بابا و داسې لاسونه د غریب رپېدل او په ډېران لګیا یې د هغې نه څه راغونډئ دا زړې ټوکړې موکړې او دا شیزونه راغونډئ ما هغه ډېری ورته ویل مې ته ودرې کاله هغه مې رو بابا دلته راشه دا څه کوې هغه داسې غریب دغه غوندې شو ویرېد مې نه بابا جي تپوس ته نه کوم دا څه کوې وایي دا راغونډومه دا خرڅومه مې په دې څه کوې وایي بچو له پې رزق روزي ګټم بچي راته نال
باباجي څه د دنیا کار نه کې وی پاپل خرڅوم مولوي صاحب خو هغه نه خرڅېږي څوک نه دي بچي نار دي نو دا کار مې دا به څوک منو کم دی نه او ډیران باندې به څوک وګرځي موږ خو دې پوزه پټو او ډیران کې او تاسو نه سوالې چې په دې لاره ځئ دا ماشومان په دې ډیرانونو نه ګرځي دا ټوکړي وکړي راغونډئ دا د خیر وجې راغونډئ دا د خیر او د چا قسم په خدای قسم راته خورم زه کله کله ناوخته راځم کله په دې موټر وی باندې راځم نو دا چې کوم انټرچینج دی او د دې نه کوزېږم یاره 11 بجې یو ورځ را روان وم 11 نیمې 12 بجې اسلام آباد ته تلم را روان وم هلته ماشومانو دا پورپوره کسري دا خرڅول دا څیزونه ماشومان بچي جینکۍ وړې دا خرڅوي د دې پلاران نشته د دې میندې نشته ولې نشته دا مجبوره دي غریبان ته به د شپې خپل بچی بارو باسي چې ورشه پاپړ خرڅ کا ته به خپله لور ماشومه د شپې وباسي مونږ خو چې ماشومان نوسان وسري چې په بله کوټه کې چغه ووایي نو مونږ له خوب نه راځي او دا ماشومان غریبانان په دا نیمه شپه کې په د انټرچینج نه بار ولاړي او دا څوک پولې خرڅوي او څوک بل شی دی سوال نه کوي زه وایم دا سوالګري نه دي سوال نه کوي او موټر ته را مخکې شي دا خرڅوم دا خرڅوم دا خرڅوم دا د خیر وځې نه دي رونو دا د بدر وځې د دې ماشومانو درک نه لګي د دې د مور درک نه لګي د پلار درک نه لګي که لګېدې یا به پلار ناجوړه په کټ کې په پالک پروت وي یا به مور ناجوړه ورته پرته وي او موږ به څه وایو ماشومان دې سوال کوي ورکړه د خدای ظالمه یو 10 روپۍ ورکړه یو 20 روپۍ ورکړه هر څه چې کوي خدای پیشه ماشومان پیشه دا واړه دا نار دي غریبانان اوږي دي نن سبا خو چې یو بیمار یو زنانه خبرې رانه اوږدې شوې یو زنانه وی مولوي صاحب وی جړل ماته یو غوا مې وه یوه غوا ما به په خپله تلم او دې غوا له به مې په پټو کې ګیا کوله په خپله خاوند مې نشته مړه دي ماشومان مې یتیمانان بچي دي ما به له ګیا کوله په پټو کې مازدیګر به ووتم او ما به وله په پوله ګیا ریبله او دا غوا به مې سروله هغې نه پی مې غېښتل ماشومانو کار پې روان دقه یتیمانانو دقه غوا پړونه په سر کو زه به په خپله ګرځېدم سروله به مې او ګیا به مې وله ریبله پی مې ته غېښتل چې ماشومانو کار پې کېږي یو راته ناجوړه شو لاړم ډاکټر له هغه دا ټیسټ او دا ټیسټ او دا مې ورته دي ووایي چې زه دومره غریب یم وایي او ښه مې ورته ووایي غوا مې خرڅه کړه د غوا پیسې هم لاړې او ماشوم هم جوړ نه شو ای ډاکټره خدای له به د قیامت پر څه جواب ورکړي ای ډاکټره خدای سره به څه کوې قبر سره به څه کوې خپلو بچو له بنګله جوړې خپلو بچو له موټر او خپلو بچو له عیاشي کې او بل کونډه او یتیمانان بچي ظالمه غرق ته کړل ته خیراتي نشي ورکولی خپل زوی ته ویلې سلمان ته مې بچې ګورې که یتیم کونډه نه دې پیس واغېشتې یا د ټیسټونو کې پیسې واغېشتې ګورې زه به خفه خدمت وکړه ملا نه طالب نه به هم نه دي غریب نه به هم نه مسکین نه به هم نه دي بلکل به نه او تپوس ورپسې کوم معلومات یې اخلم نه دي مړه ډوډۍ به خدای درکوي ستا دا نوړی تېرېږي څنګه ستا بچو ته چې دا فروټ د ماښام کېښودل او د دې ښځې دا غوا خرڅه کړه د دې یتیمانانو دا وینې دې تېرېږي څنګه د دې کونډې دا مال دې تېرېږي څنګه ای ظالمه ته د خدای نه نه یېرېږې دا ظلم شروع دی انتهایي ظلم بس پیسه ډېره که یتیم دی او که غریب دی او که مسکین دی زما نور خلک ته هم دا نصیحت کومه او تاسو خو مې رونه مقتدیان مې شاګردان مې چې څوک اوري تاسو ته ویم صدقې کوئ بس د خپل وس مناسب کوئ صدقه مال کمی نه زیاتی او بل دا دی چې د غریبانان په ګاونډ کې د کم غریبانان دي په رشته کې د کم غریبانان دي اوږې د نار دي خدای لپاره ستا په مال کې د هغوی حق دی ان فی المال لحقا سوى الزکات د زکات نه علاوه هم ستا په مال کې پردي حقونه شته ډېر خلک دي چې اوږې دي غریبانان خو حیادار دي ویلې نشي چاته چې ماله راکړه قیامت ورځ دومره سخته ورځ ده چې خلک به یوم یفر المرء من اخیه و د خپل رور نه پلار نه ښځې نه به تښتي خلک هېڅوک به نه پکارېږي
یو هیبت پی په خلکو یو یره پی په خلکو قیامت به رانږدې شوي او قیامت به غرغنډې کوي دا دنیا به مخامخ ویني وی په دقه روز باندې په دې خطرناک روز به دې د یرې نه محفوظ اړه به کلک کم یرې نه هغه څوک محفوظي چې د هغه زړه مضبوطي د هغه ټینشن نی د هغه زړه بېغمه وي زه به یې بېغمه کړم دا څومره لویه خبره وړه نیکي دا ولې دا تا الله خوشحاله چې الله خوشحاله الله به دې خامخا خوشحاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل سحر وختي راغی جومات کې منځ یې وکړو د مانځه نه پس دقسې خلکو ته مخ مبارک راواړو بلکل مانځه پسې متصل او تپوس یې وکړ وی د چا نن روژه ده نفلي روژه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسید د حضور پاک تپوسو وی د ما نن روژه ده وی چا نن تپوس کړی د مریض عیادت او بیمار پرسی د مریض چا کړی دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لږ جذباتي هغه الله رسوله خو دغه د کوره راووتو تا پسې لمونځ وکړو نو موږ ته خو لا موقع نه ده میلاو شوې د بیمار د تپوس د بیمار تپوس خو خلک الګ کوي چې د لمونځ نه اوزګار شي بیا لاړ شي موږ خو دقه د کوره راووتو او نیک جومات ته رالو حضرت ابوبکر صدیق پاسې وی د الله رسوله ما بیمار پرسی کړی د په لاره را روانو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه بیمارو وخت د منزل او نو هغه کره ورننه وتم چې شپه به پې څنګه تېره شوي شپه به ښه تېره شوي که سخته به تېره شوي نو ما هغه کره ورننه وتم د هغه تپوس مې وکړه ما د مریض بیما پرسی کړی بیا حضور پاک او فرمایل وی چا به نن صدقه کړي حضرت عمر رضی الله عنه بیا پاسید وی دا الله رسول مونږ خو د صدقې ټیم لا نه دی راغلی مونږ هم دقه د کوره راووتو نغرالو او جومات ته منزله رسول الله مبارک چې دا فرمایل د ابوبکر پاسې وی دا الله رسول ما صدقه کړې ده وی چې راووتم یو سړی اوږیو نار راله مخې له راغی ما زر خپل زوی ته وی د زوی نوم یې عبدالرحمن ابن ابي بکر اله بچي ورشه کور ته لاړ شه او کور کې که څه روټۍ وي دې سوالګري له دې غریب له ورکړه هغه لاړ او هغه نار له ډوډۍ ورکړه الله دم ما کړي دي رسول الله مبارک او فرمایل اے ابو بکر بشر بالجنه زیر قبول کا د جنت طالب خدای پاک جنت درکې او جنت څومره لوی نعمت دی په څومره معمولی سیز الله ورکوي بیمار تپوس اوس مونږ د بیمار تپوس نه کوو مونږ یو غم دی مونږ وایو ده زما تپوس کړی دی دی کوم ده نه دی کړی نه کوم هلکه دا خو تا د خدای دپاره ونه کړ ده نه دی کړی وکړه لاړ شه تپوس ته پوښتنه یې وکړه چې ده کړی دی خو تا د هغه بدل دا هم ټیک ده دا هم نیکي ده هل جزاء الاحسان للاحسان یو سړی سره ښېګړه وکړي او ته ښېګړه وکړي دا هم نیکي ده خو بهترینه نیکي څه ده دا حضور پاک نه یو ځل چا تپوس وکړو وی د الله رسوله ما سره یو سړی صله رحمي نه کوي او زیم ورسره نه کوم وی نه داسې مه کوه چې هغه نه کوي ته ورسره وکړه چې هغه صله رحمي کوي او ته کې دا خو تا د هغه بدل خلاص کړه ټیک ته دې کې هم ثواب شته خو چې هغه در سره صله رحمي نه کوي او ته یې ورسره وکړې دا زبردسته رشته ده نو مونږ وایو لکه زما تپوس یې نه دی کړی زه ولې وکړم هلکه پته نه لګي هغه ته به پته نه ولې ګیلې کې کیدای شي هغه به اوزګار شوي دي بعضې وخت یو انسان ته یو ضروري کار پیښ شي هغه اوزګار نه شي کیدای شي هېر شوي به یې مونږ نه هېر شي اکثر راته څوک اوی پلان کې وفات شوی دی رانه هېر شي روستو راته را یاد شي دا خو انسان دی د انسان نه یېره راځي یا څه بل څه وجه به او چې هغه نه ده کړې ته ورشه ته وکړه چې الله خوشحاله په بدل کار نه کومه دقسې زمونږ د جنازو قسم ده دې زما مړي ته راغلی دی چې زه وکړم هلکه دا خو تا د خدای دپاره نه کړه دا خو تا د بدل خبره وکړه ده زما تپوس پوښتنه ده ما سره ښېګړه ده زما د پلار د بیمارۍ تپوس دې ما له دعا له راغلی دی ده زما قبر کې کار کړی چې زه ورله وکړم ټوله قصه زمونږ نن د عدل بدل روانه
ما سره کته کې زه نیکي کوم کته نه کې زه نیکي نه کوم آها ماشاءالله تا خو د الله دپاره ونه کړه تا خو ده دپاره وکړه نیکي الله دپاره وکړه دې نه دی راغلی زه ورځم د ما د قبر کې کار نه دی کړی زه ورله کوم دې د ما د پلار تعزیت له نه دی راغلی زه ورځم ده د ما پوښتنه د ما د پلار نه ده کړی او دی د پلار کوم ته ګوره الله خوشحاله که چې الله تا خوشحالي که نه دغه سړی په راځي ستا د خپو کې به پروتي ملامت په درته ناست دی وپوه یاره ما خو یې تپوس نه وکړو دا یې زما تپوس ته راغی ملامت په درته ناست دی نو دا ګوره تپوس مې وکړه او دا څومره معمولي خبره په تپوس رسول الله مبارک فرمایي د نیکۍ اجر ته وګوره وایي چې څوک د یو مریض تپوس له لاړ شي یو مریض تر څو واپس کور ته نی را رسېدلی او یا زره فرشتې د ده دپاره دعاګانې کوي څومره لوی ثواب دی پکې بلکې یو حدیث کې دا راځي چې کم انسان د یو بیمار پرختلې لځي دې د جنت په باغ کې روان دی نو زموږ طالبان د دې درې توجیحات کوي اسانه دا ده که دغه وخت دی مړ شو په دې لار په تلو راتلو کې هغه سره تپوس پوښتنې وخت کې دی به نیغ د جنت باغ له ځي اسانه معنا او بیا نفلي روژه نیول اوهو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې بیا په جمع کې نفلي روژه الصوم فی الشتاء دا غنیمت بارده دی ډېر خشته ښکلې اسان غنیمت ورځ لنډه ده لوږه نشته تنده نشته او وخت پې کم لګي نو دا روژې په دې جمع کې نیسئ دا نیکي د غټه نیکي ده الله پې خوشحالېږي حضور پاک به د ګل پر او د زیارت پر روژه نیوله وایي په دې وخت کې زما عمل الله ته پیش کېږي نو چې زه روژهدار یم او زما عمل الله ته ورسېږي د جمعې به هم نیوله د جمعې روژه به هم کله کله نیوله او کله به د اسلامي میاشتې 14 او 14 او 15 نیوله او کله به د میاشتې لومبۍ 3 نیوي او د میاشتې اخر 3 به نیولې بهر کې نیولې شي نو خیر او جیدا دي اسلامي میاشت معلومه کې نن سبا د کلندرونه خخ پاسانه پته لګيږي د موبایل نه پاسانه پته لګيږي او د هر اسلامي میاشتې 14 او 14 او 15 نيسي دا مخکې فرض وي فرضیت ختم شوی دی ډېر لوی او اجر او ثواب دی یا د ګل او د زیارت فرض دا روجي نیسه په دې کې ډېر لوی اجر او ثواب دی او بل راله پکې صدقه او خیرات او صدقه او خیرات خود دومره لوی اجر لري چې زه درته ویلی نشم یو ښځه وه او یو سوالګرې راغی یو سوالګرې ښځه راله په دروازه یې باد وکړه اواز وکړ ډېره زیاته یخني مې کېږي د خدای دپاره ماله څه څادر راکړه دې ښځې کور ته منډه کړې دې غریبې سره بل څه یو څادر و ورسره هغه سورې و یو 3 ځایه پکې نري سورې او یاره هغه څادر یې راواغېست او دې سوالګرې له یې ورکړه خورې دا څادر وانه په دې ځان پټ کا لږ سورې خو دې خو ځان له وګنډه هغې وي بېغمه او صوبه پټې سورې پکې او یو 3 کجورې پرتې وې کور کې هغې راواغېستې وایي ته به اوږې مې دا کجورې مه خوره صرف 3 کجورې او یو څادر خاوند دی خو خاوند ته نه دی خبر چې زما ښځې دا صدقه کړې ده خاوند دی خوب ویني وی د قیامت ورځ ده د حشر د محجاس و محشر ورته وایي او دا ټوله دنیا په غوبل کې ده او دا خلق په ګرمۍ کې پراته دي او بل شان ګرمي ده او دا خلق څوک یو خوا منډې وي او څوک بل خوا منډې وي او هر سړی په خپل غم کې پروت دی دا سړی وي دې ښځې ته یو زیم او یو تی وایي زمونږ هم ګرمي کېږي وایي دې کې یو سړي یو غټ څادر راوړو او دا غټ څادر د پاسه په موږ د پاسه خور کو په موږ باندې د بره نه نور بند شو هغه تو هغه ګرمي را باندې بنده شوه وایي دا څادر 3 ځایه سورې و دا چې که بېلا به یې د پاسه خور کو نو یو بل سړی راغی نو په هغه یو سوري م څه شی کېښود بند یې که په بل سوري م څه شی کېښود بند یې که په بل م کېښود بند یې که وی خلک په تو کې تړقېږي او په موږ د پاسه یخ څادر دی خشته مزېدار او یخ سوری دی
ښځې ورته وی باس خبره دی خوب دی ټیک لیدلی دی وی ښځې څنګه مې ټیک لیدلی دی وی دقسې یو غریبه ښځه راله او یخني مې کېږي ما له څادر راکړه نو ما وله څادر ورکړ او څادر 3 ځایه سوړی و تا چې د قیامت پر ورځ دا موږ د پاسه څادر ولید دا هغه څادر و دا هغه څادر دی الله وی من جاء بالحسنة فله خیر منها دلته به څادر تا د ګرمۍ نه دومره بچ نه کړي لکه د قیامت پر ورځ چې دی بچ کوي دونه فایده به دلته در نه کړي لکه د قیامت پر ورځ چې الله دله کومه فایده درکوي او وی څادر سوري و ما هغه ښځې ته ووایي چې ځان لی خورې دا سوري وګنډه نو هغه تا ولیده چې 3 سوري په څادر کې او فرشتې د پاسه پې څه شی کېښود سوري پن کړل دی ورته وښول خاوند ته وله خدای پاک وښولو چې د صدقې دغه اجر او دغه لوی ثواب صدقه کې او قرآن شریف کې او رب العالمین په حدیث کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په حدیث کې راځي كل رجل تحت ظل صدقته يوم القيامة كل رجل تحت ظل صدقته يوم القيامة چې د قیامت پر ورځ به هر انسان د خپل صدقې د سوري لاندې وي موږ صدقه نه ورکوو صدقه څه ته وایي صدقه د الله د رضا دپاره چاله یو شی ورکول غریبه مور دی د مور دی مور له چې ورکې دام صدقه ده لور دی د واده د فقیره غریبه ده هغې له ورکې دام صدقه ده خور دی د هغې له ورکې دام صدقه ده نفلي صدقه ده ګاونډي له ورکې دام صدقه ده مالدار سړی دی یو وخت کې هغه محتاجه دی مالدار دا نه چې غریب دی خو یو وخت کې یو شي ته محتاجه دی هغه له دې ورکه دام صدقه ده موږ صدقه دې ته وایو چې پلار مړ شي او دیګونه او ډنګه وه او که په ښه نیتي نو دا هم صدقه ده خو دا موږ په ښه نیت نه کوو خفه کېږې ما په دروازه باندې م غټ 5 کوتک والا ودرولي او چې کوم مسکین فقیر راځي هغه شړو او چې کوم ماشومان یې هغې ته هغه د لاس والو هغه روجې چې تی نه خورې او یا چې ته سوالګري وي هغه ته د لاس هغه روجې ږدو ټیک ده د لاس والو روجې پلیتې نه دي پاکې دي خوړلی شي خو دا توهین دی دا سپکوالی دی نو دا خو صدقه نه کړو صدقه خو دا ده چې دا کوم مسکین فقیر دی له ټول نه مخکې ورکړي او صدقه کې یو ښه شی ورکوه چې الله پرې خوشحاله شي حضرت ابو طلحه رضی الله عنه چې کله آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې کامل نیکی دا ده چې کوم شی د خوښې د خدای په لار کې خرچ کې نو د جومات ته مخامخ یو باب او باغ و هغې ته به بیرحا وي ډېر اعلی باغ و د کجورو او پکې خشته ښکلې یخې اوبه وې حضور پاک به هغه باغ ته ته او د هغې هغه اوبه به یې څکلې بس فوراً راغی رسول الله مبارک ته وی الله آیت نازل کړه چې بهتره نیکي هغه ده چې کوم شی د خوښې بل لی ورکې وی بیرحا باغ د الله رسوله ما د خدای په نوم وقف په خیراتي دی او تا ته مې اختیار درکړه چې ضع حیث شئت چې کوم دی د خوښې هلته یې ورکه یاره حضور پاک په دومره خوشحاله شو وی بخ بخ لکه موږ پښتو کې وایو واه 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 دومره خوشحاله شو ذالک مال رابح او یو روایت کې ذالک مال رایح دا جاری صدقه ده دا فایده او ګټندویه پښتو کې مو وایو ګټندویه صدقه ده او داسې وکړه قد سمعت وقلتا چې څو ما واورېدل خو داسې وکړه چې دا د خپلو رشته دارانو کې کوم غریبانان یې غیلی ورکړه په رشته کې چې کوم غریبانان نو په رشته کې چې کوم تربوران او غریبانان نو په هغې باندې هغه باغ تقسیم کړه صدقه کې ډېر لوی اجر ډېر لوی ثواب دی کل رجل تحت ظل صدقته یوم القیامه قیامت پر ورځ به هر انسان د خپلې صدقې د سوري لاندې وی سرسایه لکه مونږ وایو په پښتو کې باباجي زمونږ به وي دا سرسایه ورته ولې وایي سایه سوري ته وایي دا ستا د سر سورې دی سورې د قیامت پر ورځ به ستا دا سرسایه د سر سوري وي او د نور نه به پرې بچې د نور د تو نه به پرې بچې مونږ بیا په صدقو کې څه کوو مالدار لا روجې پخې کو پلار مې مړ دی مالدارانو ته وایي غریب ته نه وایي غریب ته مالته پوتک والی او دروړي دا مه پرېږده د لاس والو روجې ورته ږدو دا صدقه ده دا خیرات دی ښه صدقه جاري صدقه ده جومات کې ولګوه بهترینه صدقه قسم دی که ردې نه بلی
نن سبا جمعات کې پیسې موږ جمعاتونه په چندو جوړو ولې څوک نه ورکې پلار دې مړ دې رور دې مړ دې 10 کاله مخکې مړ دې 15 کاله مخکې او جایداد دې درته پاتې لري ورکه صدقه جمعات کې هم بس کېږي جمعات د ځمکه والا په خدای کړه دې نه بهترینه صدقه بلکې قسم مې راته وخوړ مونځ پکې کېږي تلاوت پکې کېږي ماشومان سبق پکې وایي ذکر پکې کېږي الله له دې ورکړه او جمعات ته جوړ کړه جمعات چت ته پې واچو او هغې له دې پیسې ورکړې نو د دې نه ښه صدقه بله کم ده پلار ته که ثواب رسې او بخې رور دې مړ دی ښځه دې مړه ده خاوند مړ دی د ښځې او صدقه کې د دې نه بهترینه صدقه بله نشته دا روجې موجې او دیګونه میګونه ډنګول منګول دا ما د دې انکار نه دی کړی دا مې یو صدقه د خیرات دی خو چې نیت د ریا دې نه او په صحیح طریقه یې وکړې خو چې ویې خوړې صدقه دې لاړه ختمه شوه چې خیر دې ته ورسېده خبره ختمه شوه او دا د جومات صدقه لکه دا ځمکه چې چا کمو مشرانو بخلې د پښتنو نو هغې به قبر کې پراتي پته یې نشته څونه پورې به هغوی ته ثواب میلاوي وعده ته جي صاحب د خدای پاک وبخي دا لږ ځای نه دا دې خوا دی دا د دې برجۍ نه لږ دې خوا دا د هغو زه لاړم شریف ماما دې خدای پاک وبخي دواړه اوس وفات شوي دي هغه ته مې ته راځه پسې لوکه لږ ځای دی جومات سره چې لاړو مې هغې ته ورپسې مونږ ویل جي صاحب ستا دلته کې د کور مونږ ویل لکه غوندې ځای م پکار دی جومات لپاره هغې ویل زه سبا درشم سبا راغې صاحبه او کونټۍ ورسره وه څونه ځای پکار دی دا د یو ډنډه غوندې وه څونه ځای پکار دی مونږ وی دا ځای پکار دی چې مونږ دا دیوال ورباندې نیغ کړو جومات کوټه لږه اوږده کړو نه وی دا خو ډېر معمولي شی دی دا نه ورکوم خدای له به دونه پوټې شی ورکوم دې ته ایمان اوس وی دا اوس د زړه خبره الله له خدای له دا پوټې شی الله له غواړئ ځان نه خو نه غواړئ او دومره پوټې شی د خدای له ورکوم راشه دا کوټه زما واله چې څومره م پکار یې دلته راکاږې زه به تې ځم بله ورځ او ما نه به وروستو پاتې مونږ ویې بس چې څونه پکار دی ګیل کار م راوست وي دغه پکار دی هلته یې کر خراښ کړه دا ګور دا صدقه خلک ورکوي خو دا یو عجیبه خبره ده چې خدای له زه لږ شی ورکوم الله له ورکوم او لږ شی ورکوم نه جي دا سودېدلې ډوډۍ د زما بچې نه خوري دا ورکه طالب له های خدای له سودېدلې ورکې یاد وساتئ زما رونو رسول الله مبارک فرمایي د ځانه نه ویم چې کومه صدقه او خیرات کې دا مخکې د الله لاس له رسېږي وروسته د بنده لاس له رسېږي ما چې دله ورکړه دله مې ورکړه ظاهر کې خو له ده لاس ته لاړه لیکن دا د ټولو نه مخکې د چا لاس ته رسېږي د الله وروسته دله را رسېږي الله ته خبردار نو خدای له سوې ډوډۍ ورکوي اوس هم د طالبانو له بعضې خلک وظیفه ورکوي د 3 ورځو د 4 ورځو زړه وظیفه پرک کې پرتی نه هغه ورته په لوښي دا مونږ ته طالبان فریاد کوي وایي بعضې خلک داسې ترکاري راکړي چې هغه د 5 ورځو د کورونو ترکارو کې واچو هم ورسره لاړه شي برباده شي هم بین کوي های دا کېده دا ډوډۍ کېده دا مه خرابوه دا به طالب له ورکړو ښه نو طالب راغلی ورکړی به دې وکنه نه ده نه پاتې شوه نو دا به سبا ورکومه نو سبا دې لږه ورکړه نو پرتره په پره کې بل ورځ باس ښه شي د هغه نوره ترکاري به سره برباده شي او بیا د دین طالب چې کوم پیغمبر حدیث وایي کوم قرآن وایي کوم دین زده کوي هغه له خو ځایم چې بهترین شی وله ورکه ښه شی ورکه او ته ګوره چې خدای پاک یې بدل درکوي او که الله دله د هغې بدل نه درکوي